کله یو سړی عمل کی او هغه د خلکو د ښودنې دپاره کي، دې دپاره نه کي چې په دې باندې ماته الله اجر راکړي، الله دې مانه راضي شي، بلکې په دې نیت باندې عمل کی چې یاره خلک ماته ښه ووایي، خلک ورته دینداره وي، خلک ورته د ښه والي نسبت وکړي. لکه دې متعلق مشهور روایت ته د ابو هریره رضی الله عنه نه چې کله به هغه دا حدیث بیانوله نو په هغه باندې به بیهوشي راغله، چې کله به په هوش کې راغله او بیا به دا حدیث شروع کړله نو بیهوشي به پرې راغله. 3 کرت ابو هریره رضی الله عنه باندې د دې حدیث د بیانولو د وجې نه بیهوشي راغلې وه. د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی 3 کسان جهنم ته پړمخې ګذار کی. دا روایت اوږد دی، زه حاصل د دې روایت بیانوم. یو په دې کې د قرآن حافظ عالم، دویم شهید او دریم هغه صدقې کوونکی خو د ریاکارۍ دپاره. نو اول به الله عز وجل د قاری یا د قرآن عالم نه تفوس وکړي، نو الله پاک ورته وفرمایي چې تا د دې دپاره دا زده کړی وو چې خلک د ما صفتونه وکړي. نو الله عز وجل به ملایکو ته امر وکړي چې دا ونیسئ او جهنم ته یې ګذار کوي. دویم هغه مالداره سړی، دنه به م الله عز وجل تفوس وکړي چې یاره تا ته مې مال درکړی وو، نو دی به وایي چې یا الله ما خو دا مال ستا په لاره کې لګولی وو. الله عز وجل به ورته وفرمایي چوپ شه، دروغ وایې، او تا خو صرف د دې دپاره مال لګولی وو چې ما ته خلک ښه صحیح وي، صدقې کوونکی وي، پلانی ډېرې صدقې کي او هغه تا ته ویلی شوي دي. نو الله به ملایکو ته حکم وکړي چې دا پړمخې ګذار کوي جهنم ته. دریم شهید به راوستلی شي، الله به ورته ووایي د څه شي دپاره ته قتل کړی شوی وې؟ نو وبه وایي چې یا الله زه خو ستا په لارې کې مې جهاد کړی وو، د هغې د وجې نه شهید شوی وم. الله عز وجل به ورته وفرمایي چې نه دروغ وایي، ستا دا نیت وو چې یاره خلک ووایي چې پلانی ډېر بهادر دی، ډېر بهادر سړی دی. نو دا متعلق به م الله امر وکړي چې دا جهنم ته ګذار کوي. نو ګوره دا روایت نه معلومه شوله چې د 3 واړه اعمال ډېر لوی عملونه دي. یو علم حاصلول، دویم د الله په لاره کې صدقې کول، او دریم د الله په لاره کې خپل وینه تویول، خپل بچي خوارول، او دارنګې خپله ښځه کونډول چې دا ډېر ګران کار دی. خو چې کله یو سړي د الله د رضا دپاره نه وي کړی، د دې دپاره کړی وي چې خلک زما صفت وکړي، یعنې د ریاکارۍ دپاره کړی وي، نو عمل هم برباد دی او الله عز وجل به په داسې قسمه خلکو باندې جهنم ګرموي. الله عز وجل دې مونږ لره د اخلاص والا د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ د ریاکارۍ نه بچ کړي. وصلی الله علیه و آله وسلم.